نړۍ ته مو ثابته کړې چې اوس د هرې لوبډلې پر وړاندې د لوبېدو او بریا وړتیا لرو. د افغانستان د ملي لوبډلې د یو ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شهیدي چمپیونز ټرافي ته د چمتووالي او د لوبډلې اړوندو مسایلو په اړه له BBC پښتو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چمپیونز ټرافي ته له مثبت لیدلوري سره راغلي او موخه مو دا ده چې ښې لوبې وکړو. شهیدي وایي ټول تمرکز مو پر لوبډلې لوبغاړو او لوبو دی. مهمه نه ده چې زموږ مقابل کې څوک لوبیږي، موږ په هغوی تمرکز نه لرو، په خپل ځان یې لرو څو ښه پایله ترلاسه کړو. نوموړی همداراز زیاتوي پخوا به مو چمپیونز ټرافي په ټلویزیون لیدله خو اوس یې خپله برخه یو، ځکه په تیرو 2 کلونو کې زموږ ښې لوبې دا ایجابوي او ثابته مو کړه چې نن باید چمپیونز ټرافي کې اوسو. حشمت شهیدي وایي نړۍ ته مو ثابته کړې چې اوس د هرې لوبډلې پر وړاندې د لوبېدو او بریا وړتیا لرو. شهیدي همدارنګه د غضنفر د نشتون په اړه د BBC د خبریال د پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې د غضنفر نشتون رښتیا هم خواشینونکی دی، خو افغان لوبډله په توپ اچونه کې د سوکتو پچونکو ښې جوړې لري. نوموړي د لوبغاړو د چمتووالي په اړه وویل که څه هم یو شمېر افغان لوبغاړي په دې وروستیو کې په لیګونو کې بوخت ول، خو د چمپیونز ټرافي لوبې هم په پام کې نیولې وې. اوس زموږ ټول لوبغاړي مسلکي دي او په دې پوهیږي چې د لیګ په کچه څه ډول لوبه وکړي او په نړیواله کچه څه ډول. په همدې حال کې سبا د فبروري 19 چمپیونز ټرافي رسماً پیلیږي او د افغانستان لومړنۍ لوبه د جمعې په ورځ د فبروري په 21 له سویلي افریقا سره ده.